شپږ ستونزمنې شیبې چې باید له واده او جنسي اړیکې وړاندې پرې خبر اوسئ. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. لومړی، په اختلافاتو کې رښتیني اوسئ. ډیری جوړه هلک او نجلۍ دا غوره ګڼي چې تل خوښ او خوشحاله اوسي، خو داسې نه ده. دا ګډ ژوند دی. دلته به خفګان وي، دلته به ستونزې وي، دلته به اختلاف وي، خو پر وړاندې یې رښتیني اوسېدل خورا اړین دي. د دې لپاره چې ګډ ژوند مو همداسې دوامداره پاتې شي او یا هم همداسې دوام ومومي، نو اړینه ده چې تل رښتیني اوسئ او هیڅکله هم هڅه ونه کړئ چې په ګډ ژوند کې یو بل ته دروغ ووایئ. دویم، کورنۍ سره یې وګورئ. کله مو چې په خپل ژوند کې یوه نجلۍ د خپل ژوند ملګري په توګه وټاکله، نو د هغې په اړه پوره معلومات ترلاسه کړئ او ځان ډاډه کړئ چې آیا زه د دې نجلۍ د ملګرتیا وړ یم او یا هم دا نجلۍ زما د ملګرتیا وړ ده او یا زموږ ګډ ژوند په ښه پر مخ ولاړ شي. دا نو هغه پوښتنې دي چې له واده کولو څخه باید وړاندې ځواب کړی شي. دریم، ناروغۍ. له واده کولو څخه باید د مخه دې ته چمتو اوسئ چې ستاسو په ګډ ژوند کې ناروغۍ شته ده او باید پر وړاندې چمتو اوسئ. په ګډ ژوند کې جراحي شته دی. همدغه راز د امیندوارۍ ناروغۍ شته دی چې دا او دې ته ورته ناروغیو ته باید چمتو اوسئ. ستاسو ښه چلند یو بل سره مرسته کوي چې ګډ ژوند مو په ښه توګه پر مخ لاړ شي. څلورم، یو بل سره په ازاده توګه خبرې وکړئ. په ګډ ژوند کې تاسې باید یو بل ته په ازاده توګه رښتیا ووایاست او هڅه مه کوئ چې په ګډ ژوند کې مو رښتیا پټ کړئ. د هغه څه په اړه خبرې وکړئ چې تاسې ورته خورا په فکر کې یاست او له واده څخه وروسته یو څه حیرانوونکي ترسره کړئ. پنځم، په رخصتۍ کې چیرته مه ځئ. په رخصتۍ کې دا خورا بې اهمیته ښکاري. د دې پر ځای چې تاسې اوږده سفرونه ترسره کړئ، نو ولاړ شئ او په کور کې پاتې شئ، تر څو تاسې ته زمینه مساعده شي چې خپلې مېرمنې سره په اړه په ډېر څه باندې پوه شئ او دا فرصت هم تاسې ته پیدا کیږي چې دوی څنګه یو له بل سره عکس العمل ترسره کوي او په سختو شرایطو کې د یو بل لپاره څه ترسره کوي. شپږم، جنسیت په اړه خبرې وکړئ. یو له سترو ستونزو څخه چې ډیری جوړه د واده وروسته تجربه کوي، جنسیت دې له واده څخه د مخه هلک او نجلۍ لپاره خورا مهم دی چې د ستونزو ته واقعاً او محدودیتونو په اړه وغږیږي، تر څو د یو بل لپاره پوهېدو وړ وي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.